ما تل د پاکستان عام ملت ته ویلي چې مرتد منیر مو غرق کوي او همداسې وم شوه. دا د نن امارت او عربستان اعلان کړی دی چې نور هیڅ ډول مالی مرستې د پاکستان سره نه کوي. دوی ویلي پاکستان چې کومې مرستې یا قرضونه د موږ نه غواړي د هغې د بیرته ورکولو دپاره هیڅ پلان نه لري او د دې نه وروسته که په آینده کې بیا هم د موږ نه د پور غوښتنو هیله کوي نو که موږ پور هم ورکوو ټکس ترې اخلو، مالیه ترې اخلو یا سود ترې اخلو. شاید د همدې له امله مرتد منیر غواړي د پاکستان خلک د افغانستان په جګړه کې مصروف وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرتد منیر د شهباز شریف سره د ترکیې سره ژمنه کړې وه چې دوی د مصنوعي هوش ځینې خپرونې لري په داسې حالت کې چې هیڅ یې نه لرل. د بلې لوري دوی ټرمپ ته ویلي و چې موږ ډیر زیات تیل او ځینې ځانګړي معدنیات لرو کوم چې اصلا په پاکستان کې موجود نه دي. که چیرته پاکستان په نړیوال شکل خپل باور د لاسه ورکوي دا نو د اقتصادي اړخه عام ولس دننه په پاکستان کې ګدایۍ ته مجبوروي. मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है.